د خوست ولایت شیخ زاید پانتون کادری تدریسي روغتون کې دغه دوه نوي پرمختللي د ایم آر آی او سی ټي سکن طبي ماشینونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د پوهاند ډاکټر بادشاهزار ابدالي په وینا له دغو طبي ماشینونو څخه به د هغو ناروغانو په تداوي کې استفاده وشي چې تداوي ډیره سخته وه او ناروغان مجبور ول چې د تداوي لپاره کابل یا هم بهر هیواد ته تلل. سی ټي سکین او ایم آر آی هغه نوې پرمختللې ټکنالوژي ده چې د دې فورمټ به موږ وتونیږو چې مختلفې ناروغۍ چې موږ نه به د تشخیص نه پاتې کېږي موږ به یې اوس تشخیص کړو. د روغتون مسؤلینو په وینا یا طبي ماشینونه 15 کاله د مخه د عربي متحده اماراتو له لوري یاد روغتون ته ورکړل شوي ول چې تر اوسه پورې د استفادې لپاره ګټه ترېنه وپورته شوې او له دې وروسته به د ناروغانو د تداوي او د محصلینو په عملي زده کړو کې پوره ګټه ترې پورته شي. لله الحمد اوس لپاره موږ شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون کې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي محصلینو لپاره د عملي کار زمینه مساعده کړې ده چې د دې ماشینونو فعالیت سره به دوی هم وکولی شي چې په اختصاصي برخو کې لکه دغه سی ټي سکین او ایم آر آی دي په دې کې به هم دوی ډېره ورته مؤثر ثابت شي او دې کې به دوی خپل زده کړې په مخ بیايي. بل خوا بیا د شیخ زاید پانتون رئیس شیخ محمد یعقوب نیازي ویل چې له یادو پرمختللیو طبي ماشینونو څخه د ناروغانو د تداوي په برخه کې د ګټې اخیستنې په پار یې نوي ډاکټران کابل ته د زده کړو او له یادو ماشینونو څخه د استفادې لپاره لیږدولي ول. همدارنګه محمد یعقوب نیازي زیاته کړه چې له دې وروسته به خوست میشتې له دغو ماشینونو څخه پوره ګټه پورته کړي. نن په اول ځل باندې د خوست ولس د خدمت لپاره د شیخ زاید پانتون په تدریسي روغتون کې شیخ زاید ټیچنګ هسپتال کې لوی ماشینري ایم آر آی او سی ټي سکین فعال شول. دې نه بعد به انشاءالله تعالی د خوست ولس لپاره ښه په میړانه باندې خدمت کوي. هغه دوه ډاکټران چې د یادو طبي ماشینونو څخه د تداوي په برخه کې د ګټې اخیستنې لپاره کابل ته لیږدول شوي ول وایي چې سی ټي سکن او ایم آر آی دوه هغه پرمختللي ماشینونه دي چې په دې سره به د لویو ناروغیو تشخیص ترسره شي. د خوستوالو د لا ښه خدمت لپاره موږ کابل ته د ټریننګ دپاره ولېږلو چې همالته مو نوره تجربه او نوره مو هغه وړتیا زیاته شوه او د دې وړتیا د دې په خاطر چې تر څو خوستوالو ته او د خوست ولس ته لا د ښه خدمت جوګه اوسو. نو دا د ډېرې ویاړ خبره ده. موږ تاسو ته پوره اطمینان درکوو چې دلته به انشاءالله چې کوم پروسیجرونه په نورو ځایونو کېږي موږ هم د دې وړتیا لرو چې دلته به انشاءالله خوست ته دا خدمت وړاندې کړو. یاد دې وي چې دغه دوه له هغو پرمختللیو طبي ماشینونو څخه دي چې 15 کاله د مخه د عربي متحده اماراتو له لوري د 7.8 میلیونه ډالرو په ارزښت د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون ته ورکړل شوي ول چې تر اوسه ترې ګټه نه واخیستل شوې.